وبالوالدين احسانا او د مور او پلار سره به ښه کوئ. سبحان الله. زړه کې خو دا و چې الله به د توحید نه بعد بله یو مسله بیان کړي چې مونځ کوئ، زکات ورکوئ، حج کوئ، عمره کوئ. نه وی چې زما حق ما دا کو توحید نو بیا راشه حق د والدینو لره چې هغه د هغوی سره ښه کول دی. هر ځای کې چې الله خپل حق ذکر کړی دی نو بیا پسې د مور پلار حق ذکر کړی. په سورة النساء کې، په سورة لقمان کې، په دې سورة بني اسرائیل کې، په نورو مقاماتو کې الله سبحانه وتعالی اول خپل حق ذکر کوي بیا د مور پلار. وجه دا ده اصل چې موږ په دې دنیا کې موجود یو نو د چا د لاسه؟ اصل د الله د لاسه. اصل وجه الله سبحانه وتعالی خالق ته موږ پیدا کړي، خو موږ دې دنیا ته داسې نه یو راغلي چې د اسمان نه راولیدلي یو یا اوبو راوړي یو یا د ځمکې نه چې څنګه فصل لوځي داسې راوتي یو. نه، د دنیا ته د راوتو یو لار ده، یو وجه ده، یو سبب دی، او هغه زمونږ مور او پلار دي. ځکه بیا هغه خالق هغه حق چې بیان شو نو بیا د هغې پسې د هغه خلکو حق بیان شو چې هغوی د الله نه بعد ستا په دې دنیا کې ته چې موجود یې دغه پکې وجه ده لویه، هغه مور او پلار دي. وبالوالدین احسانا د مور پلار سره به ښه کوئ. مور پلار سره ښه کول د عام ټکی دی. رب العالمین داسې خبرې کوي چې لنډی او دننه پکې خبرې صحیح ډېرې. دا نه دی چې مور پلار سره به سر به وله ښکلی، لاس به وله ښکلی، د هغوی حاجتونه به پوره کوې، د هغوی خدمت به کوې، دا به کوې، دغه به کوې، دوايانې به وله راوړې، خبره به وله منې. نه، وبالوالدین احسانا مور پلار سره ښه کوه. ښه کې دا ټولې خبرې دننه راغلي. وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره به ښه کوې. بیا الله یو حال ته اشاره کړې ده چې هغه په دې مور پلار باندې راځي، او هغه داسې حالات دي او داسې وخت دی چې په دې کې د مور پلار کمزوري شي. نو څه وایي الله؟ اما یبلغن عندک الکبر احدهما، کچری ورسی تا سره بوډاوالي ته یو د دې دواړو نه، او کلاهما یا دواړه، فلا تقل لهما اف، نو مه وایه دواړو ته اف قدرې، ولا تنهرهما او مرټه دغه دواړه. الله وی مرټه دا دواړه. سبحان الله. زه خو هسې سوچ کیم چې لا داسې به څوک چې مور پلار به رټي. شتي داسې نه چې نشتې، خو سوچ مې دا ویسي چې د دې خلکو هغه اسلام خو پرېږده، انسانیت نه هم لاسینځلي دي چې یو سړی مور پلار رټي. رب العالمین وی اوف ټکی به نه وی. ولې به اوف ټکی نه وی؟ ځکه چې د دې د لاسه د پلار او مور دې زړه ته درد میلاویږي. ته د کار نه ستړی رالی که نه او کېناستې او تا وی اوف، اوس تا مور پلار ته خو ظاهره کې څه نه دي ویلي. نو سړی وي چې یاره اوس الله ما د دې نه منع کوي اوف مه وایه. ګوره الله د مور پلار د زړه دومره خیال ساتلی دی. دا دلیل دی په دې باندې چې دا ډېر غټ خلک دي. وی ته چې کله اوف ووایې نو د هغه پلار غریب دې ته سوچ لاړ شي چې دا بچی مې ستړی شوی دی، په ده ګوره څه تکلیف دی. مور غریبه په سوچونو کې شي نو ګوره ته د هغوی هغه زړه یو قسمه تکلیف کې کو نو دا اوف به هم د هغوی په مخ کې نه وی.
پتا که قرضی دي پتا که مسلې دي هغوی ته مه بیانوه دا یو نیم کس راولګي نو مور پلار ته به د ټولې مسلې روزانه به ورته ټلیفون کوي وبیانوي ورته زه جو پلاني وشړلم او زه جو کار نه میلاویږي او زه دومره ورځو ناستې ناست یم او زه یې په دومره سخته ګټم او په ما قرضې دي او په ما دا دي او زه بیمار یم مور پلار ته څوک دا قیسې نه کوي تا ته چېرته د پلار کله چې ته داسې ځوانۍ کې وي او د هغه ګټې ته ناست وي یا ماشوم وي نو تا ته چې ته د پلار د خپلو سختو چې ته څه قیسه کړې ده نه ده کړې تا د پلار ته دا ویلي دي په وړوکوالي کې چې پلاره زه سکول ته ځم زما 10 روپۍ لګي زما 20 لګي استاذ راته مدرسه کې ویلي دي سکول کې ویلي چې پیس راوړه د دې پلار سره ګورې جیب کې کله داسې وخت هم راغلی چې دا پیسې نشته خو تا ته یې ویلي چې ما سره نشته هغې راوړي دي هغې قرض کړي دي مزدوري کړې ده تا باندې سبق وي تا باندې هر څه وي خو ستا په مخ کې هغه سختې خپلې بیان یې نه کړي ته ترې خبر هم نه وي ستا خو دا مطلب شو چې که پلار باندې د پیسو باران راورېږي او موږ له راکوي تا د ده پته شتي دا پلار چې کله په دې تولۍ کې سملي نو دې پلار همیشه ستا سوچ کړی دی ته به اوده پروت وي بېغمه ته د دې نه وي خبر چې ماسپښین ډوډۍ د کوم ځای نه راځي ماسخوتن د کوم ځای نه راځي سحر د کوم ځای نه راځي ناشته جامې د کوم ځای نه راځي سکول ته څنګه مدرسې ته څنګه د دوايانې د کوم ځای نه ته د هېڅ نه نه وي خبر ته بېغمه خوبونه کول بیا به د لوبې کول او سبقونه دې وي بس دغه ستا کار و او د پلار غریب بله به د شپې خوب نه ورته کټ کې به یو طرف ته وړېدو بل طرف ته به وړېدو تا ته چېرته یو ورځ هغه سخته نه ده بیان کړې نن چې هغه بوډاګان شو ته راځي خپلې سختې او خپل تکلیفونه هغوی ته بیانوې او فایده څه ده تا د هغه بوډا زړه ښه ودړده او د هغه مور بوډۍ زړه دې ښه ودړده وجه دا ده که اوس زه خپل پلار ته ووایم چې پلاره ما ته دا مشکل دی دا مشکل دی ما ته دا خبرې دي دا دي نو دا غریب په زړه کې د ارمان راشي وي ارمان چې ځواني وی ما به د هر څه په خپله کړی وی غریب په سوچونو کې ستا د لاسه پرېوتو مور ته دې وي نو مور غریب وایي زه خو د کټ نه د خوځېدو نه یم زړه کې وي که ما کولی شوې بچیه زه به درغلی وی ما به دا کړی ما به دغه کړی ولې ته هغوی ته دا خبرې بیانې رب العالمین دومره د مور پلار د زړه خیال ساتلی دی دومره زه حیران یم دې ټکي ته فلا تقل لهما اف اف ټکی به هم د مور پلار په مخ کې نه وي اف ټکي د خوشحالۍ خبر وله ورکوه همیشه داسې خبر وله ورکوه چې د هغوی له زړه پې خوشحالېږي علما وی د اف نه لاندې بل ټکی نشتي که وی الله به هغه ذکر کړی وي خو د اف نه لاندې بل څه شتي نه الله وی فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما او مرت دوانا مرتا سخت خبري وسره مکوا کنزلي وبدر دي وتموه سوتوا وقل لهما قولا كريما او دويت وينا ادبناك په ادب کې ورسره خبرې کوه تا ووي او داسې دې ووي او دا دې ووي او ته راغلی وي او ته تللی وي بس داسې لګي نه وایه تاسو راغلي وي تاسو ویلي تاسو خبره کړې وای جي پلار به تا ته کله نه کله داسې خبره مو وکړي دا مور چې دا خو بوډاګان دي نو بیا خپله خبره کوي داسې به وکړي چې هغه به د کولو نه ورته وته صحیح دی جي کوشش به کوم انشاءالله بلکل څنګه چې تاسو غواړئ داسې به وکړم که ونه شي څه خبره نه ده خبره خو عزتمنه وکړه که نه زه حیران شم او که قصې دي د هغه بوډاګانو او بوډۍ واورېدې چې هغوی په هغه ځایونو کې اوسېږي چې حکومتونو وله جوړ کړي دي او چې وارثان یې نه وي او څوک یې ساتلو والا نه وي نو دا بوډاګان او بوډۍ هلته پراته وي یو بوډۍ قصه کوله
عربی چې هغه په دغه دارالعلوم